وایي زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروستو د ځمکې غږ راځي زما نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. یول خو ستاسو څخه ډېره مننه، بیا د انجینیر مومن خان ډېره مننه، او زمونږ هغه ته دا خواسته چې دا یو مشاعره په میاشت کې خامخا دلته راجوړئ. مونږ به انشاءالله په خپله خرچه راځو دلته. شعر به ووایم درته، نورې خبرې او بیا صدر پاتې دی. هغه وایي زه به یو 10 منټه خبرې کوم، ما زه بس صحیح ده. د جنتونو د کیسې نه مخکې د جنتونو د کیسې نه مخکې په ما نازل شه د توبې نه مخکې. دار ایجاد شوی او قاتل لا نو، دار ایجاد شوی او قاتل لا نو، د انالحق یوې نارې نه مخکې. او متبرای کې را سره سنو ما سره ستا د حوالې نه مخکې. او زما دا رنګ نه دی دا ډېر صفاو د محبت د حادثې نه مخکې. متبرای کې را سره سنو ما سره ستا د حوالې نه مخکې. او زما دا رنګ نه دی دا ډېر صفاو د محبت د حادثې نه مخکې. او موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی، زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی. موده وشوه ستا تر ور نه یم ورغلی، زه جنت ته په چکر نه یم ورغلی. نه نه یاره ستا په سترګو کې به ورک شم، دومره لرې په سفر نه یم ورغلی. او د یو ښکلي نه مې کلکه غاړه تاو کړه، زه په دومره ښه منظر نه وم ورغلی. او یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل، لکه موس ته بې اذانه ودرېدل. یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل، لکه موس ته بې اذانه ودرېدل. د ځوانۍ غربت مثال لکه د کونډې، ارمانونو ته حیران ودرېدل. او محبت د ښکلو سره ته خبرې، دښمنانو ته بې ځوانه ودرېدل. یاره په اور باندې قدم اخلمه، چې ستا په لور باندې قدم اخلمه. په تشو کې د ملاسونه پاسم، د زړه په زور باندې قدم اخلمه. او لکه یوسف په میکوی ته غورځئ، وړوکي رور باندې قدم اخلمه. او سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي، یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي. د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی، چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي. او پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو، څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي. او د امن غږ خو به پې بد راځي، هغه د چا چې کاروبار جنګ دی. دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن، بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی. ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم، واده به بیا شي که نظار جنګ دی. او نه نه زه نه رد کوم ولې د یار، چرته کې زه چرته کنځلې د یار. نه نه زه نه رد کوم ولې د یار، چرته کې زه چرته کنځلې د یار. خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼو، په خوا کې کېناستم غلې د یار. او مینه کار نه دی د کمزر په خلکو، سړی دې وغورځئ ښځلې د یار. او دغسې شعرونه نور هم دي چې د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و، د سا دارومدار چې مو لاسونو باندې و. او زمونږ د پښتنو پکې خاطر و نه مدار، خو ټول دارومدار یې زمونږ غرونو باندې و. د لګېدلي زړه پیوند خراب شو، د لګېدلي زړه پیوند خراب شو. خدایا زمانه خدا ژوند خراب شو. څنګه د خلکو څه مزه نشته دی، او که زمونږ د خولې خوند خراب شو. او هغه چې و د تسبیحاتو پابند، هغه سړی ستا په مړوند خراب شو. او کنه وی خېټه یې د خور پیسې ښه ده، هسې طوافونه د کعبې کوي. او سخته د اوسي نه ده درمانه یار، ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي. ژوند تیاره ده او رڼا را سره نشته، ژوند تیاره ده او رڼا را سره نشته. مینه ژوند دی خو د چا را سره نشته. او یار ستا د مخ ډیوه په لاس کې راکړه، شپه د دښته د تابیا را سره نشته. او
دغه یو څه شعرونه نور دي چې څه په ستړو قدمونو کور ته راشم زه د کار نه په لاسونو کور ته راشم او سمه لاره کې مې شته دوکاندارانو ستاسو یارې نه په غرونو کور ته راشم سید شاه وایي هغه ترې خلک زړونه وباسل غواړي وایي دا د مور هنر د ډېرو سختو کې غم او اندېښنې په کور کې نه ساتي او تللي خلک زړونه وباسل غواړي خلک جنازې په کور کې نه ساتي ته څه وایې شایده انجینیر مومن خان ته دغه شعرونه ډالۍ کوم چې زما د زړه نه زما یار وباسي لکه تسبونه چې څوک تار وباسي بې حرمتي مې د زړه سله کوي څوک چې جومات ته ځي پیزار وباسي شاید څه شعرونه یادوي پته نه چې څه وایي خو زه به ورته ځای او څه شعرونه دغه ډالۍ کوم چې ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي زما د هر ارمان قاتل جنۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وادو تړلی شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي ډېر په ټول کار چې درمانه تلې مې کدی ته واپس راغلم دې خبره چې مور راته بخنه مشال شعرونو فرمایش وکړ چې دغه غزل چې دومره غریبم چې ګنډلو لایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه او غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسم نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تلې مې کدې ته واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه